ځاځی صاحب پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې پاکستان د افغانستان له تحصیلي بنسټونو سره دښمني لري. موافق یې؟ مننه کوم محمد صاحب محترم. زه ښاغلي حامد کرزي صاحب سره په دې کې سل په سل کې موافق یم، خو زه یو څه نور هم زیاتول ورسره غواړم. ډاکټر صاحب نجیب هم دا خبره کړې وه. هغه ویلي وو چې یوه لحظه هم پاکستان دې ته چمتو و آماده نه دی چې پر څنګ کې یو غښتلی او پیاوړی باثباته با ثبات اقتصاد درلودونکی او سیاست درلودونکی افغانستان تر څنګ وي. نن ښاغلی حامد کرزي صاحب هم ویلي او پر دې باندې محمد صاحب محترم فرد د افغانستان باید پوه شي او دا ذهنیت ورکړل شي چې د افغانستان تعلیم، د افغانستان تحصیل، د افغانستان ټکنالوژي، د افغانستان باثباته کېدل، د افغانستان اتفاق کې راوستل، د افغانستان پرمختګونه د افغانستان د آبادۍ پر لور باندې یو ګام چې اخیستل کېږي هم پاکستان د پاکستان امثالو هغوی نشي برداشت کولی. دا چې مستقیم او غیر مستقیم زه دغه منافع د پاکستان مضبوط ساتمه، قوي ساتمه او منسجم ورته ساتمه، یعنی زه د پاکستان هدفونو کې پاکستان ته رامنځته کوم. هر چا چې محمد صاحب محترم افغانستان په قسمونو، په ګوندونو، په حزبونو، په تحریکونو، په خوځښتونو باندې تقسیم کړه، پاکستان سره کومک کړی دی او دم کړی هم چې هر څوک یو افغان پر بل افغان باندې ځان پورته ګڼي، یعنی پر دې معنا باندې دي چې پاکستان زنده‌باد کېدلو لپاره کار کوشش سره کوي. تعلیم او تحصیل حاضر قیاس زما د تحصیل او تعلیم کند کول یا د دې کمزوري کول یا د دې مخه نیول دا پر دې معنا ده چې زه خپل ځان په خپله فلج کوم، زه خپل ځان په خپل کمزوري کوم، لکه شعر ته چې خپله ځان د ډوډۍ لقمت نه جوړ شو واخله ما وخوره، څه رقم یې وخوري. که ما ټکنالوژي درلودله محمد صاحب محترم ما باندې رغرت له جیټ تیاره رالتورسله دا جیټ تیاره د لاش د هندوستان په 1 سانتي متر کې دننه شي چې مکمل اسلام آباد درته په حقیقي ډول باندې نارامه کوي که نه درته کوي. یو په هلګرام کې په هلګرام د کسونو کې دغه هندوستان هغه ځای کې 2-3 نفر ورته ووژل، د هندوستان مکمل نیم پاکستان سره بغه کړلو، نام نه کړلو. هغه پر خپل ځان باندې باور لري چې ته یو اټوم نه زه 10 لرم، ته یو جیټ هلته نه زه 10 لرم، ته 1 میلیون عسکر لري زه 2 میلیونه لرم. ځکه چې هندوستان پاکستان یو بل ته د دښمن خطاب کوي او پر مکمل معنا باندې کوي. پاکستان 1% ترقی کوي، هندوستان 2% کوي، هندوستان 2% ترقی کوي، پاکستان 3% ترقی کوي. افغانستان او پاکستان زما دښمن ده، او پاکستان زما دښمن ده، او پاکستان زما دښمن ده، او پاکستان زموږ دښمن ده. چې دې وکړل، چې دې وکړل دغه 40 کاله 50 کاله له نیکو نیکو دا قصه پاکستان زموږ دښمن ده، وده څه کړل؟ وده نه وژل په خپله تاجک پښتون ترکمن هزاره ازبک یو بل مخپله ونه وژل، یو بل په خپله خپو ته ونه وهل، په قسمونو په نومونو په یو بل بدنام نه کړل. د متیلات راب خلک ساتلي بې سرو سارونه، پښتانه وویشتل په خپله د سړو سرونه. ما او تا چې هغه زمري ووژل په خپلو لاسونو باندې غش نه سبا زما په تا میدان کې وی پاکستان درته څه ستر کتلی شول، هغه رهبران هغه مشران چې اوس ژوندي وی دوی درته کتلی شول، هغه چې ما او ستا په نومونو په ګوندونو یو بل کمزوري کړل، وموهل وموژل، او اوس پاکستان پر هغه لیول باندې دی. دې کې محمد صاحب زه ځکه وایم چې پاکستان باندې زما زور په هغه لیول باندې نه رسېږي، خو په دې لیول باندې رسېږي چې افغانستان او افغانانو نر او ښځې دا راسره واوري چې تر څو اصلاح نه شي او دا راسره ونه مني دا به محال وي. زموږ ځاځیو کې متل دی دا د پټي سر د پټۍ مخې سورور دی. کور جواد مننه. استاد پاکستان مو تحصیلي بنسټونه ولي